السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو. زه سیف الرحمن تاسو په خدمت کې حاضر یم د وینډو ویسټ انسټالیشن سبق نمبر 4 سره پارت 4 د ملګرو ما تاسو ته ویلي مو چې پارت 3 کې تقریبا بس مو وینډو انسټالیشن مکمل کړو خو بیا هم بهرحال څه هغه دي که تاسو زړه غواړي دا پارت کتی شو دغه ځای کې ګورئ مو سره کله وینډو انسټال شوله نو مو سره دغه سکرین بای ډیفالت راشي. دا ګورئ ویلکم سنټر لیکلی دي، دا ویلکم سنټر لیکلی دي، دا به مو آف کو. صحیح شوله دغه ځای کې لکه دا دي که نه څرنګه مو سره کنټرول پینل کې وي ویو کمپیوټر ډیټیل، سره کمپیوټر ډیټیل کې سو څه فایلونه ټرانسفر کوو یا نوی یوزر اکاونټ جوړو. وینډو الټیمیټ ایکسټرا کوم دی هغه ورکې څه دي وینډو الټیمیټ کې، او دا انټرنیټ سره کنیکټ کول دا بهرحال دا آپشن دي. دا مو بند کړلو. دغه ځای کې ملګرو د مو سره د وینډو ویسټا سکرین دی بای ډیفالت همداسې سکرین وي. او دغه ځای کې ملګرو دا د دې سټارټ بټن دی او دغه ځای کې تاسو ته ګوره کتی شي د پاسه مو کوم پکچر انتخاب کړی دا تاسو ته کتی شي. دا ګوره دا سیفور په نامې باندې دا مو اکاونټ نما دی او دا پکچر و. صحیح شوله دا ګوره دا پکچر بیا راغلو سیفور ما ور کړی سیفور اکاونټ کې دا پکچر دی که مو دغه ځای کې بل یوزر اکاونټ هغه کو جوړ کو نو هغه ته بل پکچر وکړو بیا بل پکچر هم ښیي. اوس ملګرو زه تاسو ته د اول خو زه تاسو ته دا ښیم چې دغه ځای کې بای ډیفالت ریسایکل بین مو سره وي که تاسو غواړئ زه دغه ځای کې کمپیوټر هم راشي او هغه یوزر اکاونټ کوم ډیټیل وي یا مای ډاکومنټس ته ځي هغه هم راشي. نو دغه ځای کې رایټ کلیک موږ وکړلو او پرسنلایز باندې مو کلیک وکړلو. دغه ځای کې ملګرو مو سره څه کوم آپشن دی دا به هم بیا زه تاسو ته وښیم. وینډو کلر پینس دي، ډیسکټاپ بیکګراوند مو چینج کوو، سکرین سیور کوو، ساوند یا ماوس. خو بهرحال اول زه اوس تاسو ته دا ښیم چینج ډیسکټاپ آیکانس باندې مو کلیک وکړلو. دغه ځای کې ملګرو ګورئ دا کمپیوټر د کمپیوټر باندې مو هغه سلیکټ کړلو، یوزر فایل مې سلیکټ کړلو او که غواړئ نیټورک او کنټرول پینل هم دغه ځای نه مو سلیکټ کوی شو. خو بهرحال مو دا دوام سلیکټ کړلو او اوکې مې کړلو. څه اوکې مې کړلو ملګرو دا اوس تاسو ته کتی شي دغه ځای کې مو سره مای کمپیوټر اور ریسایکل بین اور سیفور دا درې هغه راغللو. صحیح شوله اوس دغه ځای کې زه تاسو ته ښیم دا ملګرو لکه مو د کلر نیپیرنس خو دا مو ډېر نه استعمالو خو بهرحال دا ډیسکټاپ بیکګراوند دا مو دغه ځای کې کلیک وکړلو. دغه ځای کې ملګرو مو سره اوس پکچر لوکیشن سره مو کوم ځای نه ورته ډیسکټاپ ته هغه ورکوو فوټو ورکوو. دا ګورو مو سره هغه پکچر راغللو چې کوم دي سره ویسټا سره بای ډیفالت رسي. دا ګورئ ملګرو مو سره دا پکچر راغللو. دا اوس نور هم کولویږي. که تاسو خیال کړي مو ډیسکټاپ چې کوم دی هغه فی الحال اوس دغه دی خو هسې تاسو معلومات لپاره زه اوس لکه بدلوم دا ورته ورکوم. دا مو سلیکټ کړلو او اوکې مې کړلو. دغه ځای کې ملګرو اوس وګورو دغه مو سره بیکګراوند بدل شولو. صحیح شوله دا مو بدل کړلو او همدارنګې مو سکرین سیور که غواړو سکرین سیور دا مو سره وینډوز لوګو دی اوس دې کې 10 منټ ویټ دی 10 منټو بعد به دا خپله سکرین سیور شروع شي. او دا که موږ غواړو ورکې نور هم شته دي ګورئ 3D ټیکسټ دی د 3D ټیکسټ کې موږ خپله نامه هم ورکوی شو او دا فوټوز دی دا فوټوز کله مو ورته ورکو نو دا ملګرو کوم مای پکچر کې فوټو وان وي هغه ځای کې به دا فوټو وان هغه ځای نه یو فوټو به هغه کوي چینج کوي چې کله سکرین سیور شروع شي. دا ګورئ چې کوم فوټو وان و دغه ځای اوس هغه پهله فوټو چلو شولو. دا ګورئ دا دویم شولو او که مو پریویو باندې کلیک وکړو نو دغه ځای کې مو ته اوس دا ګورئ مو ته اوس دغه پهله فوټو وښیلو اوس دا دویم شولو. چې کله هم سکرین سیور چلو شي دا به دا شي چې کوم سره مای پکچر کې فوټو وان وي بای ډیفالت وي یا که مو ورکې خپل پکچران واچوو هغه به مو ته همداسې ښیي. دا ګورئ یو پکچر اوس دا خپل ټایم مطابق سره بدلیږي. اوس دا ملګرو مو هغه کړلو اپلای مې نه کړلو مو فی الحال دا کینسلوو. صحیح شوله نو دا ملګرو دا د دې سیټینګ و چې مو تاسو ته وښیلو که بیکګراوند چینج کوئ هغه چینج کوئ. او دغه ملګرو چې کوم دغه هغه دی دې کې هم ګورئ فوټو وان بدلیږي. اوس ګورئ دا فوټو دی تقریبا د 300 سیکنډو بعد یا منټ چې کوم ټایم یې ورکړی وي هغه ټایم نه بعد به دا خپله فوټو چینج شي. دغه ځای کې مو سره خپل فوټو وان چینج کېږي که مو د خپل فیملي والا ملګرو والا فوټو وان ورکړو
نو هغه به موږ سره دغه ځای کې یو فوټو به چینج کېږي. او دا ملګرو اوس درته زه مای کمپیوټر کولوم. دا ګورئ دغه ځای کې پکچر چینج شو. دا ملګرو موږ مای کمپیوټر کولاو کړلو. تاسو ته به یاد وي چې موږ کله سی کې وینډو انسټال کړله او دا چې کوم دی دا ډي دی دا موږ فارمیټ کړی ځکه دا ګورئ دا موږ سره کولویږي. دا کولاو شوله او دغه ځای کې دا ګورئ چې کوم شی موږ سره هغه وکړو نامه به وي لکه فولډر مو جوړ کړو نامه به وي ډیټ اینډ موډیفاید سیټم جوړ شوی ټایپ کوم دی سایز کوم دی دا به دې سره موږ سره راځي. او دغه ملګرو دا ای او اف چې موږ کوم جوړ کړی ګورئ سی ډي ای اف جي به هغه ته لاړلو سی ډي روم ته. دا موږ ای چې کوم دی دغه ځای کې موږ ګورئ ویې لیکلي یو نیډ فارمیټ د ډسک ان ډرایو ای بیفور یو کین یوز اټ. چېرې دا ته پکار دی چې اول فارمیټ کې کده ته استعمالوي او دغه ځای کې لیکلي ډو یو وانټ ټو فارمیټ اټ باندې دا اوس فارمیټ کوي ما ورته اوکې ویر کړلو. ملګرو د موږ سره اوس بیا وارننګ راغللو if you started this action continues format drive Microsoft window continues وایه صحیح شوله. دا موږ کنټینیوز وویلو دا ځای کې موږ بیا کویک فارمیټ او دا ځای کې NTFS فایل ډیفالټ ته تاسو مایلی یو هغه ولوي NTFS ولوي او یو فیټ سیسټم وي دا به ډیفالټ NTFS دی. دا ځای کې ملګرو بیا وارننګ راغللو formatting will erase all data on this disk to format the disk click OK to quit click cancel. دا ځای کې سره هر څه به ډیلیټ شي خو دا خو مونږ نه هغه دی ډرایو دی دې کې اسم څه نشته خو بهرحال دا به ډیفالټ ښیي. دا ځای کې ملګرو دا ګورئ موږ سره اوس څرنګه دا فارمیټ پوره شولو دا ځای کې موږ سره دا ګورئ ای کولاو شو. حالانکه موږ سره اول ای نه کولوېدلو ویل چې هغه فارمیټ نه و. دا ګورئ ای او ډي دا یو شی شو. اوس فعل حال موږ سره اف نه دی فارمیټ دا هم فارمیټ کوو چې تاسو ته دا پته مو لګي. ما درته خیر ایکس پي کې هم خیال و دا کویک فارمیټ اوکې. دغه ځای کې ملګرو بس دا هم فارمیټ شي نو بیا زه دا خپل سبق ختموم مکمل وینډو به هر څه به وشي د وینډو ویسټه. دا ملګرو ګورئ اف هم کولاو شو. موږ سره اوس فعل حال دا ټول ډرایو سی ډي ای اف سی خو هسې هغه ځای کې مو فارمیټ کړی ډي مو فارمیټ کړي وه ای او اف مو نه فارمیټ کړی تاسو ته مې ویلي زیاره دا به زه تاسو ته انسټالیشن نه بعد فارمیټ ښیم. او دا ځای کې دا مو مای ډاکومنټس ته تللی شو پکچر میوزیک دا ځای نه مو سلیکټ کوی شو. او ملګرو بس دا د وینډو ویسټا انسټالیشن و چې ما تاسو ته وښیلو. امید کوم چې دا به تاسو څه ونه زده کړو او خوښه به مو شوي وي. دا هر چا خپل پسند ما تاسو ته مخکې وویلو چې ما خپله وینډو ویسټا دوره نه دی خوښه ویلې چې دا سافټویر سره مکمل کار نه کوي. تقریبا هر یو سافټویر دې ته بېله پکار دی لکه کوم ایکس پي سره یا وینډو 7 سره کوم هغه فایلونه کار کوي سافټویر فایلونه سوري سافټویر چې کوم وي هغه دې سره کمپیټیبل ډېر نه دي نو دې وجې نه ما خپله ایکس پي یا 7 خوښه دی. خو بهرحال کوم ملګري مرضي وي خوښه یې وي چېرې زه وینډو ویسټا انسټال کوم نو هغه مکمل انسټالیشن ما تاسو ته وښیلو او صرف یو هغه ما دې کې تاسو ته ونه ښیلو د بایوس سیټ اپ هغه تاسو وینډو ایکس پي پارټ 1 کې کتی شو چې هغه څرنګه مو بایوس سیټ اپ کوی شو. نو ملګرو زه د نه اوس اجازت غواړم او مخکې غوندې درته بیا مې یم چې خپله لمونځ 5 وخته کوو او رالمنځه کې ټول امت ته دعا کوئ مور پلار ته خپل ځان ته او ما هم دعا وکړئ یاد لرئ او که دې سبق کې ما نه څه غلطي شوي هغه هم د نه زه معافي غواړم. او ملګرو زه بیا تاسو ته انشاءالله بل سبق کې حاضرېږم د وینډو 7 انسټالیشن انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته همداسې مکمل طور باندې وینډو ویسټا انسټالیشن ښیم. او تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې که کوم ملګري ته څه هغه وي څه معلومات کول غواړي نو دغه ځای کې موږ سره ګورئ دا مو ایمیل اډرس دی دا د جیمیل والا دی ایمیل کمپیوټر لرنینګ پشتو 2 gmail.com او دغه چې کوم دی دا موږ سره د هغه والا دی یاهو والا. که کوم ملګری غواړي چې یا یاهو باندې ما سره کنټیکټ وکړي یا په هغه باندې وکړي پښتو جیمیل باندې نو ما سره ایمیل کوی شو او څه معلومات وي که ما ته کوم څه رسي هغه به زه انشاءالله تاسو ته ښیم. او بس زه اجازت غواړم د خدای په امان الله مو خوشحاله ساته. السلام علیکم.